که چیرې پیسې درنه خرابې شوي وي یعنې اوبو ته غورځېدلې وي لاندې شوي وي په دغه تجربه تاسو کولی شئ خپلې پیسې وچې کړئ. نو دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د څنګ کې بیل بټن ووایئ. نو ډاکټر صاحبانو ته به ورشئ، هغه سره سپریټ په نوم دا ډول میات دي، دا پیدا کېږي سپریټ SPIRITS سپریټ. دا چې کله تاسو واخلئ بیا به یو ګلاس اوبه واخلئ او پیسې به راواخلئ، لیتر به راواخلئ، دا پیسې به راواخلئ، پیسې به په اوبو کې لاندې کړئ. یعنې دا تجربه اول تاسو ته ښیم، یعنې اوبه کله چې پیسې لاندې شوي وي بیا به سپریټ په یو بوتل سر کې واچوئ، کله چې سپریټ په دې کې واچوئ دې کې به دا پیسې لاندې کړئ، یعنې کومې لاندې شوي پیسې په دې کې په دې سپریټو په واسطه غوړې کړئ. کله چې ښې غوړې شي بیا به د یو لوښي په واسطه یو شي په واسطه د ځان څخه لرې ونیسئ. دا پیسې به د ځان څخه لرې ونیسئ، په یو بیاتي کې یا داسې شی کې به یې لرې ونیسئ تر څو ونه سوځي. که چیرې په لاس کې ونیسئ او سپریټو په واسطه تاسو لاسونه هم ګنده شوي، تاسو لاسونه اور اخلي، په دې ډول به بیاتي کې ونیسئ تر څو سپریټو په واسطه که چیرې تاسو لاسونه غوړ شوي ستاسو لاسونه اور اخلي، نو بیاتي په واسطه به لرې ونیسئ، اور به ورکړئ او پیسې به وچې شي. اوس تاسو ګورئ پیسې اور نه اخلي او نو سپریټو په واسطه غوړې شوي دي، وبه ګورئ پیسې به وچې کړې شي. که چیرې سپریټ د دې څخه له منځه لاړ شي او داسې دوام ورکوي پیسې به وسوځي. نو په خیر کې یو یادونه کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د څنګ کې بیل بټن هم ووهئ، ویډیو درسره شیر کړئ.